په یخو هواګانو کې مالګین شمال دی راوړو ساګر د خپل زړه په شانتي سپین شمال دی راوړو. د سوات ادبي الوت د سوري لاندې د نوموړي شاعر ادیب ساګر تنقیدي د کتاب مالګین شمال د مخکتنې دستوره په سوات ګرامر سکول سمبټ کې د نوموړي عبدالغفور بابا په صدارت کې او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي صدر ډاکټر محمد علي په مشرۍ کې سرته ورسېده. د دستوري باقاعده پیل د قرآن پاک د سپېڅلو تورونه وکړه شو چې د نظامت چاري امجداري سورج په ښه ډول سرته ورسولې. په دستور کې د سوات په کچه ګڼ شمېر ادیبانو شاعرانو ګډون وکړو چې پکې د حیدر علي حیدر، ظفر علي ناز، احسان الله شاهید، ډاکټر سید الله خادم، ډاکټر وحید زمان زمان، جاوید اثر، محمد حنیف قیس، بریال یوسفزي، فضل محمد سواتی لخوا مصنف په نظمونو، تاثراتو او مقالو ونازولی شو چې د مختلف ادبي تنظیمونو لخوا ورته اعزازي شیلډونه ورکړه شول او د ساګر تنقیدي د تکلونو دغه کاویشي په ملاکنډ ډیویژن کې وړمبۍ او نایابه کارنامه وګرځوله. د دې نوم که فرض که مالګین شمال دی خدا ماته یخ شمال ښکاري. د هغې وجه دا ده چې چا دا کتاب کتلی هغه ته به دا اندازه لګېدلې چې په دې کې د کراچۍ یا د هغه علاقو ذکر د نش برابر دی بلکې په دې کې هغه ذکر دی چې هغه د دې وطن دی د دې خاورې دی او بیا د ساګر صاحب د وړوکوالي چې کومې خبرې د هغو په ذهن کې دي هغه پکې ډېرې زیاتې دي. د هنر د مستی شور دی د مالګین شمال پرو کې د ساګر د قلم زور دی د مالګین شمال پرو کې. مونږ وایو چې د تکل بانی دی یعنی تکل مونتین ایجاد دی. هغه وایي چې تکل یو داسې مضمون دی چې د سوچونو، فکرونو، اقتباسونو، واقعاتو غېږلې ټولګه وي. بیا په انګریزي ژبه کې فرانس بیکن دا د تکلونو موجد دی، د مونتین په پیروۍ کې تکلونه لیکلي وو په انګریزي ادب کې. هغه وایي چې خواره واره فکرونه یا په نورو ټکو کې په ځانګړي انداز د خیالونو د اظهار ذریعه. او بیا بیکن بل ځای کې لیکي چې تکل مونږ سره په 100 پاڼو باندې خور وي چې په دې کې عقل پوهه پکې یو ځای شوي او د خیالونو لږ ډېر تفصیل هم پکې ورکړی شوي. دره که د خیبر ده که دره د ماهیفر ده ښکلا که د ماندور ده که د بینې بابا د غر ده چنار دی که دیار او که ستاینه د نختر ده سندره که د خاورې د ښایست که د دلبر ده قصه که د خوشحال لره تنبور که د سنګر ده که ساز د سوات د سیند دی او چپه که د ساګر ده. مننه. بیا لوری راوړو لکه د جاپان هایکو موږ راوړې موږ ورته هایکو وایو. داسې ده که نه ده؟ موږ دې له د پښتو نوم نه دی ایښودی. زمونږ بدبختی دا ده کېدای شي زه به غلط یم چې پرته له خوشحال خان خټک او پرته له غلي خان نور ټول داسې دي لکه ساګر صاحب د 1 روپۍ توان نه لري. دا د دې وجه دا ده چې موږ خپل ژبې له روزګار نه دی پیدا کړی. چې کله ژبې له روزګار پیدا شي بیا د خلکو لیکوال او شاعران دا ډېر ماړه خلک خو زه په دلیل کې چې خپل ژانر به پرتله کوو نه دا وایم چې زه به ټپه، نیمکۍ او د بوري غاړه بلې ژبې ته څنګه ترجمه کوم؟ آیا زه به په بله ژبه کې دې له نوم ګورم؟ نو زه مکمل د اثر صاحب د خبرې تایید کوم. خپل به داسې شی جوړو چې خلک هغې له لار ولټوي ځکه چې دا زموږ دی. دا د هغې ډیوټي ده. که یې ونه لټاو تکل ته به تکل وایي لکه څنګه چې موږ هایکو ته هایکو وایو. دا چې هغو یو ډېر ښکلی پروګرام را جوړ کړی دی او موږ یې رابللي یو. زما سره هغه الفاظ نشته
چې نن زه د دې محفل ستاینه وکړم ځکه چې د دې محفل د چا په اعزاز کې کیږي هغه خبره د ستاینې وړ سړی دی او ډېر لوی سړی دی په خبرې کول او بیا د هغه چې کوم لیک کړی د هغه په کتاب په مالګین شمال که زه په تفصیل د هغه په تکلونو باندې ځم نو زما په خیال چې یو میاشت په هغې باندې لګي نور زه د مخکې زما د ګران کشر بریال په دغه حواله د تکلونو په حواله ډېرې خبرې وکړې. اخر کې نوموړي ساګر تنقیدي د ټولو راغلو ښاغلو شکریه ادا کړه. حمید الرحمن همدرد، مشال ټي وي، مټا سمبټ سوات.